کامیاب انسان څنګه جوړیږي دا یو جدا تصور دی. نو یو کامیاب انسان به هله جوړیږي چې هغه د خپل ژوند یو مقصد جوړ کړی وي او هغه مقصد کې د هغه د خپل ځان نه ماسوا د نورو خلکو د فایدې سوچ کړی وي. دا نه چې ام زما دام زما ستام زما زمام زما. او همدغه وجه ده چې بعضې خلکو ځان له ګول سیټ کړی وي او هغې ته د ویژن نوم ورکوي. خو کله چې دغه ګول دی اچیو کړي نو بیا د نه هیر شي چې ما د دغه ګول حاصلولو دپاره دا سفر ولې شروع کړی و. د اچیومنټ او د سکسس دا تصور کله کله خلکو کې او کله کله د هغوی په ادارو کې به تاسو ته په نظر راځي. لکه د مثال په توګه مونږ تیر ویډیو کې د والمارټ د پرپز او د مقصد خبره کړې وه چې د سیم والټن د مرګ نه وروستو د هغې کمپنۍ هغه مقصد د هغه د زوی او د سی ای او نه هیر شو او بیا هغې په اچیومنټس باندې خپل فوکس که. نو ځکه خو د هغې کمپنۍ زوال شروع شو. نو همدغه شانتې کله چې یو انسان خپل فوکس په اچیومنټ باندې کړي او په مقصد باندې فوکس نه کوي نو دته خو به اچیومنټ وشي خو ولې دغه انسان به سکسسفل او کامیابه نشي ګڼلی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.